د ننګرهار مرستیال والی مولوی عزت الله مصطفی سره په هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یا ای او ام مشري بیونګ پارک د پروګرامونو مسول لورین او د ادارې د ختیځون مسولینو د کډوالو په ځانګړي ډول بیرته راستنې شوی کورنیو سره د مرستو په موخه ولیدل. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست تر چتر لاندې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې له لوري او د افغانستان د کلیو بیا ودانولو مؤسسې په تخنیکي همکارۍ 14,800 بزګرانو سره د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې مرسته وشوه. د عامه روغتیا وزارت څخه راغلي پلاوی ننګرهار کې د 11 روغتیايي جونګړو د جوړو شو ودانیو ارزونه وکړه. د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه 95% حل شوې. د دغه ریاست مالی او اداري مرستیال وایي د تعلیمي کال لپاره 22 ولسوالیو کې له لومړي ټولګي تر 12مه پورې 4 میلیونه تدریسي کتابونه ویشل دي. او ننګرهار کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شو. مسؤلین وایي د کمپاین پر مهال به د ختیځون په کچه 14 لک او د ننګرهار په کچه به 8 لک شپږ ډیر زره او د 15 کالو کم عمر ماشومان واکسین شي.